د یو کس په کور کې روزانه جګړې وي، چا پکې د سکون والا زندګي ونه مونته، نه پکې چاته آرام راغلو. روزانه چې کور ته ورشي نو جګړې شروع وي. یو به دا خبره کوم. دویمه خبره دا چې په کور کې اختلافات او جګړې د څه د وجې نه شروع چې کوم دی جوړېږي. دا دوه خبرې به کوم. د ټولو اول دا خبره ته کوم چې په کور کې اختلافات او جګړې او فسادونه ولې راځي. د یو حدیث مبارک کې نبی علیه السلام مبارک فرمایي: لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب او تصاویر. هغې کور ته د رحمت ملائک نه ځي چې په کم یو کور کې سپي وي او یا تصویر وي. اوس چې هر سړی خپل کور ته سوچ وکړي چې آیا زموږ په کور کې سپي دي، نو دا سپي د خپل کوره بار که. یا زموږ په کور کې تصویران پراته دي، دغه چې دي تصویران د خپل کوره بار که. نو چې کله دغه تصویران او د سپي د ستا د کوره بار شول، د رحمت ملائک به تا کره راشي، اختلافات خپله ختم. اوس د دې دپاره چې زیاتې جګړې وي، زیاتې پریشانۍ وي، هر وخت پریشانۍ، د هغې دپاره څه وظیفه شته او ډېره ښکلې وظیفه ده. د سورة الانفال آیات نمبر 63: لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حکیم. دا آیات مبارک چې څوک په کثرت سره اولولي، ښه ډېرې اولولي، چې څونه د وسي هغه نه ښه ډېر د اولولي، او بیا د خوراک په یو څیز باندې دا دم کې او هغه د خوراک چې دې څیز د کور په ټولو خلکو باندې دوخري، نو انشاءالله چې د ټولو به په خپل منځ کې اختلافات ختم شي او په خپل منځ کې به اتفاق پیدا شي.